کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات د ملي ټلویزیون قدرمن اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوو. د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. نن د دوشنبې ورځ د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول میاشتې 22مه چې د 1440 هجري لمریز کال د وږي یا سنبلي میاشتې له 24مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو مهمو خبرونو ست ټکي. د هرات والي د یو پلاوي په مشري د اوبې ولسوالۍ ته سفر وکړ او د دې سفر په لړ کې د سیمې دیني عالمانو، مجاهدینو، مخورو او یو شمېر اوسیدونکو سره لیدنې کتنې وکړې. د عامه روغتیا ریاست د تفتیش ټیم د یو شمېر خوراکي توکو پلورنځي تفتیش او معاینه کړل او د هرات د امنیتي ځواکونو لخوا یو تن د غلا په تور ونیول شو. د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د اوبې ولسوالۍ له چارواکو او مجاهدینو سره ولیدل. د هرات والي د اوبې ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولسوالۍ له چارواکو او مجاهدینو سره د لیدنې پر مهال د مختلفو موضوعاتو په اړه د خبرو په ترڅ کې د اسلامي نظام ساتنه د هر فرد دنده وګڼله او ټینګار یې وکړ چې هر څوک باید د شهیدانو د وینې د ساتنې او د اسلامي امارت د نظام د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. د هرات والي په پای کې د ښاریانو د امنیت په تامین کې د دوی د نه ستړي کېدونکو هڅو ستاینه وکړه او هغوی ته اړینې سپارښتنې وکړې. د اوبې ولسوالۍ مجاهدینو د هرات د والي شیخ مولانا اسلام جار د ولسوالۍ ته د سفر هرکلی وکړ او خپل فعالیتونه او غوښتنې د هرات له والي سره شریک کړې. د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د هرات اوبې سړک پروژې څخه لیدنه وکړه. د هرات والي د خپل سفر په ترڅ کې د دې سړک له مختلفو برخو څخه د پروژې پرمختګ له نږدې وڅېړ او د کار د چټکتیا لپاره یې اړینې لارښوونې له اړوندو چارواکو سره شریک کړې. د هرات والي ویل چې سیمهیزه اداره د اړوندو ادارو په همکاري د دې پروژې د وخت په تېرېدو سره د پلي کولو لپاره کار کوي او ډاډ یې ورکړ چې د دې سړک د ټول اوږدوالي څخه 30 کیلومتره به قیر شي او پاتې به یې درجه بندي شي. د یادونې وړ ده چې د هرات اوبې سړک د اوبې او هرات په ولسوالیو کې یو له مهمو پروژو څخه دی او د هغې پلي کول د اقتصادي وضعیت په ښه کولو او د دې لارې په اوږدو کې د اوسیدونکو د تګ راتګ په اسانتیا کې مهم رول لوبوي. د هرات د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د خوړو د تولید او ویش د اسانتیاو د تفتیش عمومي مدیریت ټیم پرون د هرات ښار په لومړي ناحیه کې د روغتیا ریاست او د 10 متره سړک په څلور لارې کې د 11 خوراکي توکو تاسیسات معاینه کړل. د چارواکو په وینا هغه تاسیسات چې تفتیش شوي وو پکې 7 خوراکي توکو پلورنځي، 3 نانوایانې، 2 رستورانټونه او 4 د سندویچ دوکانونه شامل وو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې تاسیساتو مالکینو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې ورکړل شوې او له ټولو پلورونکو او متشبثینو څخه غوښتل کیږي چې د ښاریانو روغتیا ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي او د تاریخ تیر شوي موادو له پلورنې څخه په کلکه ډډه وکړي. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا یو تن د غلا په تور ونیول شو. د هرات د امنیه قومندانۍ د 2مې امنیتي حوزې منصوبینو د دغې حوزې له اړوندو سیمو څخه د کشفي عملیاتو په بهیر کې یو تن د نغدو پیسو د غلا په تور نیولی. له دغه کس څخه یوه اندازه نغدې پیسې هم ترلاسه شوي چې اوس د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی. دا هم په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو ست ټکي. د هرات والي د یو پلاوي په مشري د اوبې ولسوالۍ ته سفر وکړ او د دې سفر په لړ کې د سیمې دیني عالمانو، مجاهدینو، مخورو او یو شمېر اوسیدونکو سره لیدنې کتنې وکړې. د عامې روغتیا ریاست د تفتیش ټیم د یو شمېر خوراکي توکو پلورنځي تفتیش او معاینه کړل او د هرات د امنیتي ځواکونو لخوا یو تن د غلا په تور ونیول شو. د هرات د ملي ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا اوس زموږ د دې مهال خبرونه د ملتیا مو مننه. دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو